د مشترک ژوند د بدبختۍ څخه خوشبختۍ ته یو لنډ سفر دا دی چې تاسو اول خپل ځان ته دا ووایاست چې تاسو نسئ کولی نور انسانانو کې تغیر راولي. د انسانانو ماهیت، د انسانانو جوړښت الله جل جلاله داسې جوړ کړی دی، کله چې ته یو چاته وایې چې دا کار چې ته کوې دا غلط ده، هغه په مقابل کې داسې یو دفاعي سیسټم د ده په ذهن کې د ده په وجود کې فعاله کېږي چې غواړي تا ته دا ثابته کړي چې کوم کار چې زه کوم دا غلط نه دی، صحیح دی. نو د دې دپاره چې په مشترک ژوند کې خوشحاله یاست، مشترک ژوند کې ځان خوشبخته حس کړئ، کوشش مه کوئ خپل د ژوند پارټنر ته تغییر ورکړئ، بلکې څه رقم چې هغه دی د هغه سره کنار راسئ او هغه ګران کوي. که چیرې دا کار ناممکن و چې تاسو خپل د ژوند ملګری ګران کوئ، تاسو که نارینه یاست کولی سئ بله ښځه وکړئ، او که تاسو ښځه یاست کولی سئ چې جلا سئ. یو شی همیشه په یاد ولرئ، موږ په دنیا کې په ټوله دنیا کې خلک د دې دپاره واده کوي وایي زه به د پلانکي سره واده وکړم، بیا به نو زه خوشبخته سم، خوشحالي به زما ژوند ته راسي. هیڅ میړه هیڅ میرمن نسي کولی ستاسو ژوند ته خوشحالي راولي تر څو چې تاسو خپل په ځان کې دروني خوشحالي ونه لرئ. تاسو انسانانو که چیرې زه مخامخ لیدلی یم، زه همیشه یو خوشحاله جینۍ یم، زه همیشه خاندم، زه همیشه انرژي لرم، او څوک چې زما سره یې هغه احساس د خوشحالۍ کوي. تاسو پوهېږئ زه ولې دا خوشحالي لرم؟ ځکه چې ما خپل په ځان کې د خوشحالۍ مفهوم پیدا کړی دی. ما خپل ځان همیشه خوشحاله ساتلی دی. زه د دې په تمه نه یم چې د پلانکي نفر سره به نکاح وکړم، د پلانکي نفر به راسي زما ژوند به راټیټ را خوشحاله کړي یا به ما خوشحاله کړي. هیڅوک په دې دنیا کې نسي کولی راسي تاسو خوشحاله کړي، تاسو خوشبخته کړي. یګانه څوک چې کولی سي تاسو خوشبخته کړي هغه ستاسو خپل ځان دی او ستاسو خپل افکار دي چې تاسو کوم افکار خپل د ځان اړوند لرئ. وایي که چیرې غواړئ چې په نورو انسانانو کې تغیرات راولئ، لومړی تاسو دا کار وکړئ چې خپل په ځان کې تغیر راولئ. کله چې ته په ځان کې تغیر راولئ او د انسانانو سره دا تمه نه لرې چې تغیر وکړي، نو ته کولی سې یو خوشحاله او کامیابه کس واوسېږې. خو که ته دا کار نه کوې او د نورو خلکو په تغیراتو باندې تاکید کوې، نو ته خپله د ژوند سکون د لاسه ورکوې، خوشحالي د لاسه ورکوې او یو غمجن انسان باندې سره مخ کېږي. هغه تاسو که روانشناسان لیدلي یا مثلا هغه کسانو چې زه مخامخ لیدلی یم، زه یو خندرویه، حتی د ژوند په ډېرو سختو مشکلاتو کې زه یو خندرویه خوشحاله جینۍ وم. دا علت یې دا دی چې ما ډېر مطالعه د ژوند اړوند کړې ده، درس مې ویلی دی. تاسو هم کولی سئ خوشحاله سئ، خوشحاله ژوند ولرئ، ځکه اول ځان پوه کړئ دا اړوند چې ولې باید بل څوک چینج نه کړي.